پرس اهل حق صحیح حقیقی اهل سنت اهل حدیث سلفیان چې کوم د سلفو په منهج باندې دي دا د هغوی طریقه ده د علماو قدر کوي د هغوی اقتدا کوي د هغوی تابعداري کوي خو د هغه څه تابعداري کوي کوم چې د هغوی سره د حق نه دی که د هغوی سره قرآن او حدیث نه د هغې څه کوي تابعداري کوي او د هغوی د غلطیانو دپاره عذر لټوي ګور دې منهج ته څومره ښکلی منهج دی د هغوی حق مني د علماو سره چې کوم حق دی هغه څه کوي امني او د هغوی غلطیانو کې څه کوي بدردي پسې وایي کنځلي پسې کوي نه په غلطیانو کې د خپل علماو دپاره عذر لټوي دا د اهل حقو منهج دی دا د حق پرستو خلکو منهج دی امام ابو حنیفه رحمه الله د ده مبارک کې دا بعض خلک زمونږ مبارک کې قسمه قسم خرافات پروپاګانډې دروغ منګړت خبرې د نشر کوي د امام صاحب مبارک زمونږ منهج دا دی چې د هغه سره چې کوم حق دی هغه څه دی هغه موږ منو په سر سترګې کوم ځای کې چې امام صاحب نه اجتهادي خطا شوې ده نو امام صاحب ته یو اجر ملوي اجر به کوشش کړي او د دې خطا کېدو ولا موږ عذر لټو موږ ولا خپل عذر لټو عذر ولم لټو امام ابو حنیفه رحمه الله او زموږ د سر تاج دی امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ امام دی او دا منهج دا ګوره موږ ته امام صاحب هم ښوولی امام صاحب موږ ته ویلي چې کوم ځای کې تاسو حدیث میلاو شو دا زما مذهب دی امام صاحب موږ ته ویلي دي کوم ځای کې چې زما خبره د قرآن او حدیث خلاف وه د صحابه کرامو خلاف وروالی دیوال پورې دا موږ ته امام صاحب دا تربیت راکړې دا منهج موږ ته ښوولی امام صاحب رحمه الله پسې خبرې کول په هغه پسې سپکې سپورې ویل د اهل حدیثو د سلفیانو شان نه نظریات ساتئ وایي یو سړی 1400 کاله بعد راغی او په هغه انسان پسې خبرې کوي چې هغه الله سبحانه وتعالی په دې امت کې یو مقام ورکړی دا مقام الاسې نه دی ورکړی هغه تقوادار او نیک انسان مبارک دی دا خبرې کوي ها یو علمي مسله دا علمي مسله کې یو کمزورتیا راشي یو خطا راشي د هغې بیانول دا د علماو بېادبي نه ده او دا نه د امام صاحب بېادبي ده بلکې امام صاحب داسې ډېرې خبرې په خپله کړي دي چې دې پلاني عالم دا خبره خطا ده امام صاحب په خپله ویلي ویلي چا خبره خطا ده د دې عالم خبره خطا ده ولې ځکه چې هغه عالم سره به دلیل نه د امام صاحب شاګردان امام ابو یوسف امام محمد دا مشهور شاګردان دي دوه د امام صاحب مشران شاګردان دوی په ډېرو مسلو کې د امام صاحب خبره نه ده منلې وایي زمونږ استاد په دې مسله کې خطا و بیا خو ټول غټ بېادبه د امام صاحب د شاګردان دي که دا بېادبي شي خو دا تربیت هغوی له اول قرآن او حدیث ورکړی بیا له دا تربیت امام صاحب ورکړی چې ګوره کوم ځای کې خطا زما خبره مه منئ زما خبره پرېږدئ امام صاحب خپل غاړه خالي کړې ده دې ځای کې دا موقع راغله ځکه مې دا خبره وکړه امام صاحب هغه زموږ امام دی زموږ منهج دا نه دی چې په امام صاحب پسې کنځلي وو حاشا وکله او الله دې موږ د دې څه اخلاقونه لرې ساتي زه خپل ځان الحمدلله په دې کسانو باندې سخرت کوم کوم چې په امام صاحب پسې او په دې نور امامانو پسې خبرې کوي او دوی سپکاوی کوي خو بیا اوس هدایت ساتئ چې ګوره دا خبره نه ده د علماو ادب او احترام کول چې د هغوی خطا به مني نه خطا به له نه مني په خطا کې به له څه ګوري عذر ګوري او حق به له مني نو په اخره کې موږ تاسو ټولو ته دا نصیحت کوو چې د علماو سره خپل یو ربط ساتئ د علماو قدر دې زړونو ته واچوئ خپله معاشره کې دا خبره عام کوي چې زموږ سره اوچت انسانان کم یو دي هغه د علما کرام دي زه تاسو ته یو عجیبه خبره په سلفو کې یو کس کړې ده تاسو سره نقل کوم وی من تکلم فی الامراء ذهبت دنیا څوک چې د بادشاهانو په باره کې خبرې کوي او په هغوی باندې ردونه کوي نو دنیا یې ختمېږي دنیا څنګه ختمېږي یعنی بادشاه چې ورسره کوم رعایت کوي هغه څه شي هغه ختم شي ځکه چې بادشاه پسې خبرې وکړي که نه نو په بادشاهانو پسې چې خبرې وکړي نو څه به دې خرابه شي صرف دنیا به دې خرابېږي تا باندې پابندي ولګوي جیل ته به دې واچوي تنخوا به باندې بنده کړي بله څه سزا به درکړي خو بدایات ساتئ ومن تکلم فی العلماء
او چا چې په علماو پسې خبرې وکړي او د علماو په باره کې خبرې کولې او په علماو باندې تنقیدونه کول او بدې ردې ویلې ذهب دینه د دین لارو ختم شو. نقصان ته ګوره بچیانو په چیرې خبرې وکړي څه ختمېږي؟ دنیا ختمېږي. علماو په چیرې خبرې وکړي څه به ختمېږي؟ دین به ختمېږي. د دین نه به لاس وینځي، دین به درنه ختم شي. نو دا خبره یاد ساتئ چې د علماو بې ادبي کول دا د دین ختمېدل دي. او دا راته موږ ووایو چې ما مخکې ووایي چې د یو عالم غلطي بیانول، د یو عالم کمزوري مسله بیانول، دې کې څه حرج نشته، خو په ادب او په احترام سره، په دلایلو په رڼا کې، د کنزلو په رڼا کې نه، د بدرودو په رڼا کې نه. فلانی عالم خبره کمزوري کړه، مسله کمزوري کړه. اوس مثال کې زه لیکم تاسو ته بیان کوم، تاسو ته درس کوم، تاسو ته یو خبره خیم، په ما لازم دي چې تاسو ته دا خبره وخیم چې دې عالم دا خبره څه ده، دا کمزوري په ما لازم دي، ځکه دا دین مسله ده. دا دغه غیبت کول نه، دا هغه مصیبت دې ویل نه، خو په ادب او په احترام سره ورونو د فلانی عالم چې دا خبره کړې ده اب دې مسله کې خطا شوی دی، ځکه چې ګور قرآن او حدیث کې دا مسله دي چې راغلي، خبره ختمه شو.